د 1415 کال کانکور ازموینې لپاره څه ډول نوملیکنه وکړو؟ د پوهنې وزارت اړوند ښوونځیو او دیني مدارسو 12مو ټولګیو هغه فارغان چې غواړي د 1415 کال کانکور ازموینې لپاره نوملیکنه وکړي د نوملیکنې فورمه په آنلاین بڼه د ازموینو ملي ادارې له ویبپاڼې او ټولنیزو پاڼو څخه ترلاسه کولی شي. لومړی د ازموینو ملي ادارې ویبپاڼه خلاصه کړئ او د نوملیکنې فورمې برخې څخه د 1415 کال کانکور ازموینې نوملیکنې فورم ډاونلوډ کړئ. د فورمې له ډکولو مخکې د فورمې په لاندې برخه کې ورکړل شوې لارښوونې په دقیقه توګه ولولئ او عملي یې کړئ. که غواړئ چې فورمه په کمپیوټر کې ډکه کړئ نو فورمه په PDF لوستونکي پروګرام کې خلاصه کړئ او ټول معلومات یې په مربوطه برخو کې په دقت سره ولیکئ. او که غواړئ چې فورمه په خپل لاس په قلم سره ډکه کړئ نو لومړی فورمه چاپ او بیا یې ډکه کړئ. په فورمه کې ټول غوښتل شوي معلومات باید د اصلي پیژندپاڼې له مخې په دقیقه توګه ورسوئ څو په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شئ. د فورمې په ډکولو کې لاندې لارښوونې په نظر کې ونیسئ. د فورمې په پورتنۍ برخه کیڼې لوري ته په سپین بیکګراوند سره خپل نوی انځور نصب کړئ. د شهرت په برخه کې خپل ټول معلومات، نوم، د پلار نوم، تخلص او نیکه نوم په خپلو خانو کې په پښتو او یا دري ژبه لومړی په یو ځای ډول او وروسته د هر نوم جلا جلا توري په خپله خانه کې ولیکئ. د زیږېدو کال د پیژندپاڼې له مخې ولیکئ. د جنسیت برخه په نښه کړئ. که برېښنالیک لرئ نو ویې لیکئ. یا کنی لرئ خانه سپینه پرېږدئ. د فراغت ځای، ښوونځي یا لیسې او دیني مدرسې یا دارالعلوم څخه یوه په نښه کړئ. د ژبو په انتخاب کې تاسې ته 4 ژبې پښتو، دري، عربي او انګلیسي درکړل شوي. که تاسو په هیواد کې دننه فارغ شوي یاست پښتو یا دري څخه یوه انتخاب کړئ. او که له هیواده بهر مو تر 12م ټولګي زده کړې کړي وي نو له 4 ژبو څخه یوه ټاکلی شئ. ستاسې له لوري په فورمه کې د ټاکل شوې ژبې مطابق به ستاسې د ازموینې پوښتنو کتابچه چاپ شي. د نوملیکنې فورمې په دې برخه کې د خپلو نږدې خپلوانو، ورور، پلار، کاکا او یا ماما شهرت، دنده او ټلیفون شمیره په سمه توګه ولیکئ. د اړتیا په وخت کې کیدای شي له دوی سره اړیکه ونیول شي. ورپسې د خپل اوسني او اصلي استوګنځای په تړاو معلومات ولیکئ او همدارنګه د خپل ټلیفون فعاله شمیره ولیکئ. د پیژندپاڼې معلومات: که چیرې تاسې الکترونیکي پیژندپاڼه لرئ یوازې د پیژندپاڼې نمبر ولیکئ او که کاغذي پیژندپاڼه وي نو بیا د پیژندپاڼې صکوک نمبر، ثبت ګڼه، پاڼه او ټوک شمیرې په دقیق ډول ولیکئ. په وروستۍ برخه کې د خپلې تعلیمي دورې ثانویه زده کړو د فراغت په اړه معلومات ولیکئ چې په کوم ولایت کې له کوم ښوونځي یا لیسې او یا هم دیني مدرسې یا دارالعلوم څخه په کوم کال فارغ شوي یاست. په لیست کې د مسلسل شمیرې خانه سپینه پرېږدئ. په دقیقه توګه د پورته معلوماتو تر رسولو وروسته په فورمه کې د ژمنې برخه لاسلیک کړئ.